الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو، نن یو ځل بیا ریحان چټک ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ په صحت د جامو به منور وي. ګرانو ملګرو، نننۍ ویډیو مې داسې را جوړه کړې ده چې نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وایم چې څنګه دا چت ته پنکه چې د دې دا ډیمر چې د دې کنیکشن به څنګه کوم. د دې خپل نوم چې کوم دی پین ریګولیټر دی او د دې کنیکشن په څنګه طریقه کېږي او په کومه طریقه موږ د دې کنیکشن کوو. راځئ په نننۍ ویډیو کې به د دې باره کې ډسکشن کوو. راځو اوس تاسو ته اول د دې دا سمبل باسم. دا زموږ سره څه شی شو؟ دا زموږ سره سیلینګ فین ریګولیټر سمبل دی. دا خو ما په خپل قانون باندې ویستو. تاسو په خپل قانون باندې چې کوم دی یو باسي. ښه، دا زموږ سره سیلینګ فین ریګولیټر شو. سیلینګ فین ریګولیټر. اوس زموږ سره د چت پنکه چونکې موږ داسې نشو کولی چې هغه راکوزه کړو او تاسو ته په هغې باندې د دې دا پریکټس وکړو. نو د دې لپاره به موږ یو 100 واټ بلب چې کومه دی دا به موږ استعمالوو. د هغې سمبل علامت چې کومه دی هغه هم زه تاسو ته وباسم. زموږ سره څه شی شو؟ زموږ سره یو لمپ شو. زموږ سره لمپ شو او دا به څه شو؟ دا به ورته وباسم. ښه، نو اوس راځو دلته مین سپلای دی. دلته راځو زموږ سره یو نیوټرل وایر دی او یو پیس وایر دی، یعنی یو یخ تار دی او یو ګرم تار دی. که تاسو د دې په ځای باندې سیلینګ فین هم اخلئ نو هغه هم اخیستی شئ. زه تاسو ته د هغې سمبل هم وباسم. دغه د سیلینګ فین چې کومه دی سمبل شو. دغه د سیلینګ فین سمبل شو. دا اوس زموږ سره سیلینګ فین ریګولیټر شو، یعنې ډیمر شو. دا زموږ سره انکینسیډنټ لمپ شو چې موږ ورته 100 واټ بلب وایو. اوس د دې دا کنیکشن موږ کوو. د ټولو نه مخکې تاسو ته چې څنګه ما ویلو چې زموږ سره په هولډر کې 2 تاره لګېدلي وي، یعنې 2 تاره ترې راوتې وي چې یو پیز وي او یو نیوټرل وي، یعنې یو ګرم تار وي او یو یخ تار وي. نو د دې دا یخ تار چې دی دا به لاړ شي او مین سپلای کومه د سویچ بورډ نه یا د ایکسټنشن بورډ نه چې تا کوم تار راویستی وي د هغې د یخ تار سره به دا ولګي. تاسو ته چونکې ما په مخکینیو ویډیوګانو کې هم ویلو چې زموږ سره سیلینګ فین ریګولیټر شو، فیوز شو، سرکټ بریکر شو یا سویچ شو، دا به موږ څه چل کوو؟ دا به موږ په پیس تار باندې په سیریز کې لګوو. نو دلته شانې دا ریګولیټر به هم موږ په سیریز کې لګوو. نو د دې دا وایر چې کوم دی دا به راشي د سیلینګ فین ریګولیټر دې ته راغلی، دې ته میلاو شو. اوس زموږ سره دا یو ټرمینل چې دی د دې نه به دا راشي او ډایرکټ به د دې څه شي د مین سپلای د پیس تار سره میلاو شي. نو اوس دا کار څنګه کوي؟ دا به داسې کار وکړي چې دا به زموږ سره بجلي راشي په دې کې، یعنې کرنټ فلو وکړه، دې ته راغلی، دې ته میلاو شو. دلته اوس زموږ سره ریګولیټر لګېدلی، مزاحمت لګېدلی، لکه څنګه چې تاسو ته ما په تېره شوي ویډیو کې د سویچ په ذریعه باندې د کنټرولینګ خبره کړې وه. نو هغه شانتي کار دا هم کوي، خو دا چې کومه دی دا د سلو کولو او د تیزولو کار کوي او هغه زموږ سره د آن اف کار کوي، یعنې د بندولو او د ګوله وهلو کار کوي. نو دلته راغلی، د دې نه دې ته میلاو شو او ډایرکټ نیوټرل لاړې. نو اوس د دې په ذریعه چې دا موږ کله تاوو نو دا به زموږ سره وکېږي او کله
دې خوا تاو او کله یا خوا نو کله به روکېږي او کله به تیزېږي. نو راځئ تاسو ته دا اوس پریکټیکلي ښایو، نو تاسو به د دې نور هم زیات په اسانه طریقه باندې پوه شئ. نو ملګرو اوس رالو د دې دا کنیکشن تاسو ته کوو. دا زموږ سره یو انکینسیډنټ لیمپ دی چې 100 واټ لیمپ دی، او دا زموږ سره هولډر کنیکشن دی چې په تېره شوي ویډیو کې مونږ تاسو ته کړی و. نو که تاسو هغه ویډیوګانې نه کتلې نو لاړ شئ هغه ویډیوګانې وګورئ. او دا زموږ سره یو ایکسټنشن بورډ دی، او دا زموږ سره سیلینګ فین ریګولیټر دی چې د دې نه پکې روکېږي او تیزېږي. دا زموږ سره یو وایر دی یعنی یو تار دی، او دا زموږ سره یو سکریو ډرایور دی یعنی پیچکس دی چې په دې باندې به مونږ د دې دا کنیکشن کوو. نو د ټولو نه مخکې اول راځو او دا لیمپ چیک کوو چې آیا دا ټیک دی که خراب دی. تاسو ولیدل چې زموږ سره دا لیمپ چې دی دا ټیک دی. نو اوس راځو او د دې دا کنیکشن کوو. نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو ملګرو د دې دا کنیکشن چې دی دا زموږ سره کمپلیټ شو یعنی وشو. اوس راځو او د دې دا طریقه کار تاسو ته ښایو چې دا څنګه کار کوي. نو ګورئ دلته دا دوه ټرمینل چې کوم دي دا په دې دغه کې ورکوم ایکسټنشن بورډ کې. تاسو به چې کله دا کار کوئ نو دا به ډېر په احتیاط سره کوئ ځکه چې په دې کې سیفټي لازمي ده. او دا چې دی نو مسله جوړی. نو تاسو ګورئ دلته زموږ سره دا لیمپ چې دی دا څومره په ښکلې طریقه باندې کار کوي، او دا لږې ګورئ دا زموږ سره سلو شو او دا قشانتې تیزېږي. نو په دې طریقه باندې چې دی سیلینګ فین چې کوم دی پکې هغه زموږ سره کار کوي، او په دې طریقه چې دی هغه ور کوي. نو تاسو کتی شئ ګورئ ورته خاص تاسو د مخې دي یو ټک شو بیا لږ سیوا لږ کم شو، دا کم طرف ته اوس روان دی. او چې سیوا کې نو دې خوا ګورئ زموږ سره سیوا شو. اوس راځو او تاسو ته د دې دا ولټیج ښایو چې دا زموږ سره ولټیج څومره او په کم ټایم کې څومره اخلي. ښه نو ملګرو دلته دا ډیجیټل میټر مونږ راوړو او دې ته مو پیرل کې ولګاو. نو ګورئ دلته و زما سره دا لیمپ بند دی. نو دې کې تاسو ته دا د ما سیټ کړی دی په اے سی ولټیج باندې 750 باندې دا ما سیټ کړی دی. نو دا وزو دا پین ډیمر چې کوم دی دا سیلینګ پین ریګولیټر دا کولاوم. نو تاسو دلته ګورئ ښه نه تاسو ته ښکاري دا و زموږ سره په دې کې 208 ولټیج ښایي. دا چې زه دا بله پرو روسه کوم کمو موضوع ته مزاحمت سیوا کېږي نو دې ته ګورئ نو د دې ولټیج چې کوم دی هغه به راکمیږي. تاسو ته ښکاري اوس دې ته 30 ولټیج چې کوم دی یعنی 10 طاقت چې کوم دی پاور چې دی هغه دې ته کنزمپشن دی یعنی مطلب دې ته روان دی. نو دی اوس څه چل کوي دی اوس زموږ سره دغه ولټیج یعنی 27 ولټیج چې دی موږ ته ښایي. نو اوس دته زه نور ولټیج هم ورکوم د دې فین ډیمر په برکت سره یعنی د دې په سترګه. نو تاسو ګورئ زموږ سره ولټیج چې کوم دی انکریز کېږي یعنی سیوا کېږي، او ولټیج زموږ سره اوس څه ته ورسېدو 144 ته ورسېدو. دغه شان زه سیوا کوم نو تاسو چې بلب زموږ سره سیوا کېږي دا لیمپ چې کوم دی رڼا سیوا کوي، او دلته زموږ سره ولټیج سیوا کېږي. نو دا اوس راکمیږي.
نو دا وا نننۍ ویډیو چې ما تاسو ته وښوه چې زموږ سره سیلینګ فین ریګولیټر څنګه کار کوي. د غونډو نه درته مخکې بیا وایم چې د سیفټي یعنې د دې حفاظت چې کومه دی د ځان خیال ساتئ، ځکه چې دا بجلي ده او دا د چا سره نسیا نه کوي، ډایرکټ سړی بغمه کوي. نو ګورئ دا چې کومه دی تاسو کوئ نو ښه په طریقه باندې به کار کوئ، ما ته به ګورئ او څنګه زه کار کوم هغه شانتې به تاسو هم کوئ. بله دا چې د دې چې کوم سیفټي رولز دي هغه به هم زه تاسو ته ورو او پردر چې کومه دی ډسکس کوم. نو تاسو مهرباني وکئ او دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې نور خلک دې هم څه فایده واخلي. ما ریحان چالک له اجازت راکئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.